الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. دغه نه مخکې آیتونو کې د موسی علیه السلام او د هغه د قوم واقعات شروع مینس کې د نبی علیه السلام تذکره هم روغله د نبی علیه السلام څلور اوصاف بیان شل د نبی علیه السلام شپږ ذمہ داری بیان شوې او د نبی علیه السلام د امت هم څلور ذمہ داری بیان شوې دغه رکوع کې ابتداءً بیا د الله پاک د نبی علیه السلام د رسالت تذکره کوي چې دغه پیغمبر ده چې د ټولو خلکو پیغمبر ده د یو علاقې سره د نبوت مختص نه ده چې د دغه علاقې د خلکو د پیغمبر ده د بل علاقې د نه ده د فلونکۍ قبیلې پیغمبر ده د فلونکۍ نه ده نه خطاب کوي الله عمومي ټولو خلکو ته یا ایها الناسو چې اے خلکو چې تاسو څه شی هم یوئ که یهود یوئ که نصارا یوئ که عرب یوئ که عجم یوئ او درنګې جنات دا د انسانونو تابع دي علیه السلام په خپله فرمایي چې زه د ټولو خلکو د پوره پیغمبر رسوله شوی یم که هغه سره دي او که تور دي که هغه انسانون دي او که هغه جنات دي نو لہذا په دغې پیغمبر باندې تاسې ایمان وروئ او بیا به د موسی علیه السلام قوم چې د فرعون د عذاب نه الله پاک د نجات ویر کو او الله نور حکمونه ورته وکړل بیا دوی هلته انکار وکړو نو بیا الله سوی سره وکړل د هغې بیان به هلته کې روشي قل پیغمبر ورته ووایه یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا چې ای خلکو بشکه سره زه رسول الله پیغمبر دی الله جل جلاله یم قاصد دی الله پاک یم رسول چې د چا پیغام چاته رسوي نو د الله پیغام موږ ته د محمد رسول الله ارستوله ده الیکم توسې جمیعا ټولو الذي د هغه الله پیغمبر یو له ملک السماوات والارض چې د لره دی بدشوي د اسمونونه والارض او د مځکې لا اله الا هو یحیی ویمیت نشته د معبود غیر دی الله جل جلاله نه الله پاک هغه ذات یحیی چې ژوند دی ول کوي او یمیت او مړول کوي فآمنوا بالله نو تسی ایمان روی په الله پاک باندې ورسوله النبی الامی او پر رسول دې د چې هغه نبی دا او امی دا نبی امی دا الذي یؤمن بالله هغه پیغمبر دا چې ایمان لري په الله باندې وکلمات او په کلماتو دی الله پاک چې قرآن دا واتبعوه د دغه پیغمبر اتباع کوئ لعلکم تهتدون دې دې پر چې تاسو تهتدون په هدایت باندې شوي ترشدون الیار مونږ کوئ نو پرون ما هم دې وضاحت کړو رسول النبی الامی د درې صفات الته د پیغمبر علی السلام ذکر رسول او نبی کې فرق شته او کنهشته ده نو رسول هغه ته ویل شي چې هغه ته نو کتاب او نو شریعت من جانب الله ملو شوی او نبی هغه چاته ویل شي چې هغه ته نو شریعت او کتاب د الله پاک طرف نه وی ملاو بلکې د دنه مخکې کوم پیغمبر تر شو دا یا د په وخت کې پیغمبر دا د هغې د شریعت پرچار کوي لکه آسان مثال موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې موسی علیه السلام دا رسول و دا نبی هم و ځکه چې دته به ذات
نو شریعت ملاو شو کتاب ملاو. هارون علیه السلام دا د تابع و. نو هارون علیه السلام دا نبی و خو دغه رسول چې نه و. او امی لفظ نبی علیه السلام ته استعمالیږي دا د صفت هم ده چې نبی علیه السلام امی منه انپړ و، سبق یې نه ویله. خو بیا د دې لپاره د کمال خبره دا وه چې سره سبق نه ویله، لیکل یې نه زده، او د هغې باوجود دا د فصاحت او بلاغت کلام و خبرې کولې. نو دا د ده په نبوت دلیل و چې دا امي سړی ده او داسې خبرې کوي. نو دا معنا چې دا د خپل کمال نه ده بلکې د هر څه چې ورته میلاو دي دا د الله پاک طرف نه ورته میلاو دي. ومن قوم موسی، او د قوم د موسی علیه السلام نه امتون یوه ډله دو یهدون بالحق چې دوی درمی په حق سره، یا یهدون امرون معنا چې دوی امر کوي بالحق په حق سره، و به یعدلون او په دغه حق سره یعدلون دوی انصاف کوي. وقطعناهم اثنتي عشرة اسباط امما، او موږ دوی وګرځول اثنتي عشرة اسباط امما 12 قبیلې امتونه 12 ډلې د دوی نه الله جوړې کړلې. او دا د یعقوب علیه السلام اولاد و. د یعقوب علیه السلام 12 زمن و. نو د هر یو زوی نه الله اولاد ورکړه، نسل یې ورکړه، قبیلې یې جوړې کړي. و اوحینا الی موسی، او موږ وحی وکړه موسی علیه السلام طرف ته اذ استسقاه قومه چې کله طلب دی به د نه وکړه قوم د ایدو ان اضرب بعصاک الحجر. نو دا د وادي تیغ وله مجلس هغه بیا شروع شو. وادي تیغ ته لوړل، ورته وویل چې دا ورته ووایه چې کومې عمالقه سره د جهاد وکړي. نو دوی ورته وایي چې ان فی قوما جبارین، چې دې کې ډېر مضبوط قوم ده، د دغې سره څوک مقابله کوي شي. مایده کې تفصیلا بیان دی تیر و. نو بیا نتلل فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو خدای د لوټ شي هغې سره جهاد وکړي، موږ دلته کې انتظار ته کوو. نو بیا الله پاک موسی علیه السلام دعا غوښته، یا الله پاک موږ دوی منځ کې ته فیصله وکړې. الله ورته وایي چې یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، په دغې مځکه کې به دوی دغسې سرګردان وي. نو دا 36 میل اوږدادو او 24 میل دا په سوره باندې دغه مځکه، د دغې نه دوی وتای نه شوله. نو اوس او دارنګې ونې بوټي هم پکې نه او د خوراک شوک دغې دوی محتاج و، پیغمبر د وخت سره، لہذا د اوبې ضرورت پیښ شوی چې اوبر پیدا کوه پیغمبره تو سره روونیو. الله پاک موسی علیه السلام ته وایي چې دغه کوم دا کانډه یش دو، نو دا په لښته ووایه چې ویې ویله دوی 12 قبیلې وي، د هغې نه په هغه زوی کې 12 چشمې راونې شولې. دا د هرې قبیلې دپاره خپله خپله چشمه الله ونه ویستله. بیا د هغې نه بعد د خوراک ضرورت شوي چې خوراک په انتظام څرنګه کېږي. الله ته بیا موسی علیه السلام سوال وکړو، وی چې خوراک په هم دغلته ته میلویږي خو سزو به هغه وي دېس نه تلای نه شي. نو بیا به تیورې ترنجبین دا به لکه داسې د برفباري په شکل کې ورېده، لکه کیر چې کسې داسې حلوه غوندې وه. او دارنګې بټېرې دا به هم ځنه روایتو کې دار درومي چې لکه په نیولو کې به دوی ته مشقت نه و، پاسونه به یې نیوای شو، دا نه چې ورتې وي ته تللی. ځنه کې دغه درومي چې ورتې بټېرې وي ته تللی، هر څه خدای پاک ورکول، من او سلوا لفظ دواړه ارغلي دي. بیا چې کله هغه دوی تقریبا ډېر ټیم رسې وخوړل نو بیا وینه تنګ شوله. بیا الله پاک ته وایي چې موسی علیه السلام ته وایي چې په دې ګزاره نه شو کوه چې ته سبزی مبزی انتظام کوه، دال مال وغیره وغیره ویجې میجې. نو موسی علیه السلام بیا سوال وکوي چې دا لوندې دا کله دا پکې دغې ته ضرور چې هر څه به مونده کي، خو چې کله ورسي په دغې پوزیشن به ورسي چې د هغې کله په هغه دروازې د کلي چې دي نو په هغې نه نوځي داسې سجدې په حالت کې سرونه به یې ټیټ وي، دا نه چې په ډګر د سپېزه لګول دي، سرونه به یې ټیټ وي داسې انداز کې عاجزۍ په حالت کې. خو چونکې مجرمین دي ټکه به دا استعمالوي چې حتوتون معنا دا ده چې یا الله د موږ ګناهونو د معاف کولو سوال دی نه کوو. نو دوی د دویړې کې تبدیلي وکړله، په دا عمل کې هم تبدیلي وکړله، په لفظ کې هم تبدیلي وکړله. ورته ویلي شوي دا و چې تاسو به ټکه استعمالوئ حتوتون، د حتوتون په زوی باندې دوی نورې شروع کړې چې حنتوتون لکه د خدای د خبرې ټوکې چې کوې. حتوتون معنا وه چې ګناهونه مو معاف کړي، حنتوتون وه چې غنم چې موږ ته غنم پچار دي، غنم پچار دي. او ورته ویلي شوي دا و چې د سجدې په حالت کې به درومي، ټیټ سر به درومئ. او دوی څه وکړل لکه د وړي کوړکه چې په دا کونټي کرشېږي نو داسې په کونټي کرشېدل باندې شروع شوله. الله پاک بیا په عذاب مسلط که.
نو واوحینا الی موسی موږ وحی وکړ موسی علیه السلام ته اذ استسقا قومه اذ استسقاه قوم چې کله طلب دی او به دی اذن او قوم دی اذ ان ادرب ساکل حجر وحی مدایت وکړه چې ته او په خپل لاش سره الحجر کوڼه فانبجست من حسنة عشرة عینا نو جاری شولې د دغې کوڼې نه 12 چشمې د قبیلې په مقدار باندې قد علم كل ناس مشربهم تحقیق سره معلومه ټولو خلکو ته مشربهم هغه چینا دی دوی مشرب دی دوی وظللنا علیهم الغمامه نو هغې کې خو میر مسله وه سیرې وي نه بوټي وونه سپینه وریځ په لارو وستله دغې به سیره ورته کړې وه وظللنا علیهم الغمامه او موږ سیره کړه په دوی باندې الغمامه وریځ وانزلنا عليهم المن نازل کړ په دوی باندې المن ترنجبین والسلوى او بټېرې کلوا من طیبات ما رزقناکم موږ ته وایي چې خروج دې دغې پاک شیونو هغه نه رزقناکم چې موږ تاسو ته رزق کړي دي وما ظلمونا او موږ په دوی باندې ظلم نه وکړه ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی چې په خپلو نفسونو باندې ظلم کو واذ قیل لهم اسكنوا هذه القريه وهر کله چې او ویل شول چې اسكنوا تاسې استوګنه کوئ په دغه کلي کې وکلوا منها حيث شئتم او تاسې خروج دې دغې نه چې تمام خوښئ وقولوا حطة او تاسې دا ټکه کوئ چې حطة لفظ استعمالوئ دا لفظ بیایوئ وادخلوا الباب سجدا او تاسې داخلېږئ الباب دغه دروازې د بیت المقدس ته سجدا د سجدې حالت کې چې سرونه مو ټیټ وي نغفر لکم خطیاتکم موږ به بخشش وکړو تاسو ته گناهونو د تاسې سنزيد المحسنین زرد چې موږ ورزیاتوو محسنینو ته ثواب فبدل الذين ظلموا منهم نو تبدیل کا کسانو چې ظلم یې کړی دی دوی نه قولا غیر الذي قول غیر دی غینا قیل لهم چې دوی ته ویلې شوو دوی ته د حطة لفظ وی چې دا بویوي دوی تبدیل که حطة لفظ شروع کړل الله فرمایي چې فارسلنا علیهم رجزا من السماء نو موږ اروستو په دوی باندې رجزا عذاب من السماء د اسمون طرفنا بما كانوا يفسقون يظلمون په سبب د هغې چې دوی چې ظلم کو واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم داهم د بني اسرائیل بلا واقعاتو د اصحاب السبت ولا د داود علیه السلام په وخت کې د ایلا داغه شهر و د سمندر په کنارې باندې دوی استوګنه کوله د دوی عمومي تجارت او کاروبار ذریعه معاش د کبو نشکور کول نو په دوی باندې د هفتې ریز الله جل جلاله د عبادت لازمه کړه چې په دغه ټوله ریز 24 غنټې کې به تاسې کاروبار تجارت وغیره نه کوئ شکور به نه کوئ دا به خالص عبادت کوئ نو موږ ځکه چې خپل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت چې په د عباداتو ریزې کې الله د جمعې ریز روکړه افضل ریز په د ټول دا هم لکه د ریز میاشت چې د امت محمدي د پر دا خصوصیت کې دا الله یې شکړی و دارنګ په د هفتې ریزې کې هم د جمعه د الله د موږ د پر منتخبه کړی و نو په دې کې په موږ 24 غنټې چې دا کاروبارونه وغیره دا پابندۍ نشته ده البته صرف اور صرف اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع چې کله د جمعې اذان وشي نو په دغه وخت کې بیا د الله ذکر المنص طرف ته تاسې سعی کوئ کوشش شروع کوئ بیع تجارت معاملات وغیره دا بیا څه پرېږدوئ دغې نه بعد بیا چې کله د جمعې اذان وشي نو د جمعې د تیورۍ نه علاوه نوره چې څه هم دي دا جایز نه دي خو هغه ته خوب ویلې نه کوي هغه ته خوروک شوق ویلې نه کوي هغه ته د ګندورا ویلې نه کوي د جمعې د پوره څومره کوشش چې دا مثلا غسل کول دي کپړې بدلول دي او سنت جوړول دي یا اودس کول دي وغیره وغیره نو دغه چې دي دغه بیا سړی به دغه کوي او په دې باندې څومره ټایم لګي په 24 غنټې کې 1 غنټه پو نه لګي او په دې کې هم ډېره انتهایی سستی او کوتاهي کېږي ډېر ملګري دا موږ جومات خو الحمدلله ښه ده کله کله زه د نورې مساجدو ته چې لوړ شه تقریر دی پوره نو آخري 15 منټه چې پوتې شي که نه د دغې ټیم رسې یا 15 او 10 کسان هغه موجود وي او د نوره چې وي وروسته داسې خطبې ټیم کې چلیږي موږ الحمدلله اول نه کافي تعداد وي آخر رسې خو بیا جومات کې زوی هم نه وي نو بهرحال موږ ته خو په دې موږ ته که یو کس هم نوست وي چې څه مو ارکتلی وي
هغه موږ بیانوو که سل زر کسان رسوي په موږ څه فرق نه پرېوځي خو د انسان خپله فایده کېږي که چېرته روشي وختي خو د الله او د الله پیغمبر خبرې به اورې څه به زده کړې او که نه راغلی نو په دغه د دنیا مادي دور ده د شي نه به هم نه خبرېږي وغیره د خدای نه به سړی لرې وي او این علاوه چې څوک جمعې د په ابتدا کې روشي داسې اجر الله ورکوي لکه اوښ شي چې صدقه که بیا د هغې نه بعد چې روشي داسې اجر الله ورکوي لکه غوی چې صدقه کړه بیا د هغې نه بعد داسې اجر الله ورکوي لکه اوزه داسې لکه چرګه لکه آخر کې ووایه نه پس د صدقې مرتبې هم پکې بند شي اوس دا کوم اوقات دي مثلا د جمعې دا نیمه ګنټه دو نو دغه 15 شیونه تقریبا ذکر شوله نو داسې 7 منټ فاصله چې پکې 6 منټه نو دا پکې درومي بهر حال نو دغه ته وختي کوشش کول پچار وي په دوی دی الله امتحان دارو چې په دغه ریس خلاص کور په بند کا دا کوم نور ریز چې وي د کې وو کبون په سمندر کې کم وو جول به هم پوچو چې ته یو یا دوا پکې چکشا او چې د هفته ریز بوا بالکل وو کبون داسې په دوبه کې سرګان لیدای شوله سیلونه به پکې تلل نو د دوی وتاو د سونه ټینګ نشول هیله دا جوړ کړله چې د دغه سمندر نه د سنهرونه بوتل او خپل یو تسر تلونه جوړ کړیو نو او بچ کوم طرف ترونه کب هم پاغه کې درومي نو بیا به دغه کبون په دغه نلای کې تلل او هغه طلوب ته به اوچېدل چې کله به طلوب د کبون نه ډک شو نو دوی به هلته کې پټا پسې ولګوله کب چې بیا واپس لا به بند و خو په د نورې ورځې کې خو موږ دا وایو چې کبون به کم و پکې وبه نه لهذا دلته کې به دوی ته دا سټاک لګېدل او کبون به ته بند و دا به په مفته په تیارې باندې ونیول کسان په ولګېدل هغې مانې کړل وي چې دا څه کوئ د خدای عذاب ته دعوت ورکوئ الله بند کړی وي ګوره چې دا شکرونه به نه وایي چې موږ کور خو نه ده کړی موږ خو کبول پرېږدي کوم کب چا نیوله ده موږ خو نه دی نیولي هفتې پورې خو خپل حدیث ته روشي او بیا پکې ګیر شي هغې اخره رسې منې کول یوه ډله داسې وه پکې دا 3 ډلې وګرځېدې یو فاعلین یو ساکتین یو مانعین فاعلین چې د چارې کوله ساکتین چې هغه خاموش وو او مانعین چې هغې د اخره رسې منې کول نو دغه ساکتینو چې کوم خاموش وو هغې د مانعینو ته و چې مړه څه پکوئ پرېږدو یو چې لکه سترې چې موږ نه غلي یو که نه چې څه کوي ده نو په دې باندې چې څه اړي به نو هغې چې معذرتن الی ربکم موږ خپل رب ته معذرت په پیش کوو چې یا الله موږ خپله ذمهداري پوره کړې وه نو بیا داسې وارث په باندې راغلله چې شپه تېره شوله دوی طرف ته بالکل خاموشي وه حتی چې دوی خنده کې هم سره وینه ویلې وي چې شپه تېره شوله دوی طرف ته خاموشي د هېڅ هم چغ پغ نه کېږي چې هغې د سرونه ورجوت کړل نو خنزیرونو او بیزوګیانو نه جوړ شوي دي شکل هم بدل شوه ده عادتونه هم هغه د انسان بدل شوي دي بیا دا د څو ورځې رسېږم دیو نه پس ته بیا دا خدای مړه کړي دي نو دا کوم نن چې دا ځناور دي که خنزیر ده که بیزوګین هغې وخت کې دا موجود وو خو دا درنده دا د خپل ځناور دي عام حیوانات دي دا هغه انسانونه نه دي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر سوال وکړه دوی نه عن القرية د هغه کلي متعلق كانت چې دوه حاضرة البحر په ساحل د سمندر باندې سمندر په کناره باندې دا آباد وه اذ یعدون فی السبت په هغه وخت کې چې دوی یعدون فی السبت دوی تجاوز کو فی السبت د هفتې په ورځ کې استأتیهم حیتانهم ځکه چې دوی د به ارتلل حیتانهم کبون د دوی یوم سبتهم په ورځ د هفتې د دوی شران ظاهره و یوم لا یثبتون په هغه ورځ باندې چې به د هفتې ورځ به نه ولا تأتیهم دوی ته به دا کبون نه رتلله امتحان یو پکې کذالک نبلوهم د غرنګې نبلوهم الله فرمایي موږ د دوی امتحان وخوسته بما کانوا یفسقون په سبب د هغې چې دوی فسق کوو که اوس ته ووایې چې یاره دا خو خدای وش پکې ګیر کوله چې هفتې پورې کبون بند ښه دي او ظاهر دي په نورې ورځې کې کبونه شته نه ده وایي ته اجازت ته نافرمانۍ یې کولې نو الله چې ودره اوس موږ سم پکې ګیر کوو وإذ قالت أمة منهم په هغه وخت چې وویلې وی ډالې منهم د دوی نه لم تعظون قوما الله دا اوس هغه ساکتین دي مانعین ته چې ولې منې کوئ لما تعظون قوما الله چې ویلې تاسې نصیحت کوئ داسې قوم ته الله مهلکم چې الله پاک د دوی لره هلاک کوونکی ده او معذبهم یا عذاب دوی ته ورکوونکی ده عذابا شدیدا سخت عذاب قالو نو دغې واعظینو ورته وویل معذرة الی ربکم چې موږ معذرت پیش کوو په دې سره خپل رب د تاسو ته ولعلهم یتقون او د دې پوره چې شاید دوی بچ شي د دغه شکر کولو نه د الله پاک د نافرمانۍ نه فلما نسوا ما ذکروا به هر کله چې دوی هیر کړل ما هغه شی ذکروا به چې دوی ته نصیحت په هغې سره کېدی شو
انجینا الذین ینهون عن السوء موږ نجات ورکړو هغې کسانو ته ینهون عن السوء چې هغې منع کول د برایۍ نه واخذنا الذین ظلموا موږ نیول وکړل په هغې خلکو لره ظلمو چې دوی ظلم کوو بعذاب بئیس په عذاب سخت سره شدید سره بما کانوا یفسقون په سبب د هغې چې دوی چې نافرمانۍ کولې فلما عتوا عما نهوا عنه هر کله چې دوی سرکشي وکړه اما د هغه شی نهوا عنه چې دوی منع کول کوی شو د دغې نه منع کولی شول د دغې نه قلنا موږ ورته وویل هم دوی ته کونو قردة خاسئین چې تاسې شوئ قردة بزوګیون خاسئین ذلیلا نو الله پاک فرمایي چې اچھا چې منې کول ایته مې نجات ورکړو او چا چې د عمل کو سخت عذاب مې ورکړ بزوګیون مې نه جوړ کړل او څوک چې خاموش شو په هغې باندې مې څه وکړل نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د دغې متعلق داسې صریح روایت یا آیت نه درغله چې په هغه ساکتینو خاموشو باندې څه وکړله خو لیکن د یو آیت کې بل ځای نه معلومیږي چې هغې ته هم الله پاک عذاب ورکړه ځکه چې په بل ځای کې چې الله پاک ذکر کوي نو عذاب یې ذکر کی بیا علت ذکر کی چې کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه چې دا داسې خلکو چې دوی